د افغانستان د ملي یووالي او د افغانانو ستر دښمن فیضرام تازه څه ویلي جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. فیضرام وایي ټول ګاونډیان فکر کوي چې یوازې طالبان په افغانستان کې ثبات راوستلی شي. د اسلامي امارت د حکومت مخالف او د فیدرالیزم پلوی لطیف فیضرام وایي د سیمې هیوادونه په افغانستان کې ثبات غواړي او فکر کوي چې له اسلامي امارت پرته بل څوک ثبات نشي راوستلی. فیضرام چې ځان د ملي کانګرس ګوند مشر بولي په یوه لیکنه کې ویلي چې د سیمې او له سیمې د باندې یو شمېر هیوادونو ته یې رسمي سفرونه کړي دي او د هغو له چارواکو سره یې خبرې کړي دي. فیضرام ویلي د دغو سفرونو په منځ کې یو سفر ایران ته او د دغه هیواد له جګپوړو چارواکو سره وغږېدم. دوی ټول په افغانستان کې د مضبوط نظام خبره کوله او د دوی په وینا دا نظم ګواکې یوازې د اسلامي امارات راوستلی شي او د دغو چارواکو دلیل دا و چې په وروستیو 2 کلونو کې داسې حقیقي اپوزیسیون او د مقاومت جریانونو چې طالبانو له خطر سره مخامخ کړي او وننګوي نه عملا رامنځته شول او نه په سیاست کې یې څرک ولګېد. خو زما بحث دا و او دی چې اسلامي امارت داسې ستونزه ده چې د انحصار غوښتنې پر مشکلاتو سربیره د پښتنو ښوونیزم هم دی. فیضرام د خپلو څرګندونو په دوام کې د پښتنو پر ضد چې د پښتون ښوونیزم بللی د خپلو مبارزو مخینه څو لسیزه پخوانۍ بللې ده. فیضرام د افغانستان د خلق د دیموکرات ګوند د پرچم ډلې غړی و. هغه ډله چې ځینې کسان یې ډېرې غړي په پښتون دښمنۍ تورنوي. فیضرام چې د لوی ایران او خراسان د جوړېدو هیله لري په خپله لیکنه کې د ایران له اسلامي جمهوریت څخه ناهیلي ښکاره کړي خو دې ته هم خوشبینه نه دی چې کو بیا د 2001 په شان نړیوال ائتلاف رامنځته او د اسلامي امارت رژیم وفرضوي نو د هیلې به پوره شي. فرض کړئ همدا اسلامي امارت د هیواد پر جغرافیې همدا مسلط امارات کوشر یا فوزن د یو نړیوال ائتلاف له لوري وځپل شي بیا به هم زما لپاره په نهایت کې کوم مهم څه نه وي، یعنې دا چې د پښتنو فاشیزم له منځه نه ځي. بیا به هم موږ یو او د پښتنو فاشیزم او د هغوی سیمهیز او نړیوال دفاع کوونکي چې بیا یو پښتون او پښتانه به د مشرتابه لپاره وړاندیز کوي. نو په یوه جمله کې ویلی شم چې د طالبانو ټینګ نظم په نهایت کې د پښتنو د دوامداره نظم ادامه ده. فیضرام چې د خپلې لیکنې په ځینو ځایونو کې د افغانستان لپاره د خراسان نوم کارولی په ناهیلي لیکي. زما نتیجه دا ده هیڅ بهرنی ژغورونکي نه لویدیځ او نه ختیځ شته. د افغانستان خراسان ولسونه باید په خپله د ځان ژغورنې شي. فیضرام په خپله لیکنه کې دا هم ویلي دي چې په څو څیړنیزو مرکزونو کې په افغانستان کې د فیدرالیزم په ننګه ویناوې کړي دي او له سختو پوښتنو سره مخامخ شوي دي. تاسو د دغه خاین په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو را سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ.